ته چې کله روژه ماتې روژه ماتې ته ناستې ملک صاحب ما کې څه زموږ دغه غم یې چې اوس پرې دسترخوان باندې څه پرته دي دا غم ستا شتي چې دا نور چې ډوبېږي او نن به الله خلک ازادۍ د اور نه زما نوم به پکې و که نه به نو موږ سره اوس موقع ده هره شپه الله خلک د اور نه ازادوي 10 شپې دي موږ سره یو کم 10 شپې نو دومره خو وکړه که نه چې په یو شپه کې خو ځان په الله باندې ازاد کړه د اور نه خو په دې نه کېږي چې ته زه ځان په الله باندې ازادوم د اور نه کوم به هغه څه چې څه زما زړه غواړي زه به ګناهونه کوم او زه په دنیا کې ننوتی یم او بس الله دې موږ د اور نه ازاد کړي هغې دپاره محنت کوي کوشش وکړي نو دا هغه میاشت ده چې الله پکې خلک د اور نه ازادوي یو حدیث کې داسې هم راځي امام احمد راوړی دی او شیخ البانی صحیح کړی هم دی د ابو امام رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لله عز وجل عند كل فطر عتقا روژه ماتي په وخت کې هر وخت هر روژه ماتي سره رب العالمین خلق د اور نه ازادوي نور چې ډوبېږي رب العالمین خپل بندگان د اور نه ازادوي روژه ماتي سره خلک د اور نه ازادي ته چې دا سوچ کړی دی چې زه به پکې ازاد شوی یم یا به نه یم ازاد شوی دغه شان دا میاشت د دې فضیلت دا دی پنځم چې په دې کې د جنت دروازې کولاویږي او د جهنم دروازې پکې بندېږي حدیث موږ سره تېر شو دا اوس موږ چې وایو دغه شان یو حدیث کې داسې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی هغې کې هم دغه مسله ده چې د جنت دروازې کولاو شي او د جهنم دروازې څه شي بندې شي یو روایت کې داسې راځي د رحمت دروازې کولاو شي رب العالمین د رحمت دروازې کولاو کی او د جهنم دروازې بندې کی او شیطانانو ته زنځیران ور واچوي شیطانان وتړي اگه څوک دا ووایي چې شیطانان تړلی شوي دي او بیا هم خلک چې دی نو ګناهونو کې واقع دي نو دا څنګه شیطانان تړلی شوي دي نو جواب دا دی د هغې دوه خبرې دي یو شیطانان تړلی شوي دي جني شیطانان انسي شیطانان خو کولاو دي که نه په انسانانو کې چې کوم شیطانان دي خو شتي که هغو تا غلط طرف ته برابري هغو خو به کوشش کوي چې تا د نیغې لارې نه کږې لارې ته واړئ دویمه وجه دا یاده کوي صحیح د شیطانان تړلی شوي دي خو دا انسان په خپله د ګناهونو سره دومره عادت شوی دی چې د شیطان د دعوت نه بغیر هم کوي دا غټه وجه ده چې سړی د ګناهونو سره دومره عادت شي چې بیا بغیر د شیطان د دعوت نه کوي چې سړی نشهیز دی نو دی د دې نشو سره دومره عادت شوی دی چې د شیطان د دعوت نه بغیر هم دی نشه کوي په خپله یو قسمه شیطان جوړ شوی دی